نو زموږ نننۍ ویډیو د دې په اړه ده چې آیا امازون په افغانستان کې فعالیت لري او که نه لري. موږ کولی شو د افغانستان څخه په امازون کې کاروبار وکړو او د هغې څخه پیسې ترلاسه کړو. مخکې یوه بله ویډیو ما اپلوډ کړې وه، نو ډېرو دوستانو دا پوښتنې لرلې چې آیا په افغانستان کې امازون کاروبار شته دی. موږ کولی شو د افغانستان په امازون کې کاروبار وکړو او د کوم بانکي اکاونټ نه موږ کولی شو په امازون کې خرید فروش وکړو. او ما هغه مخکنۍ ویډیو د دوی په اړه جوړه کړې وه چې څنګه کولی شو د امازون نه لینکونه راواخلو او لینکونه په خپلو سوشل میډیا کې پوسټ کړو، مثلا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، فیسبوک پیج کې، او د هغو څخه هر نفر چې کلیک کا او ځي په امازون کې خرید کا، نو د هغو نه تاسو ته یوه اندازه پیسې د کمیشن په ډول درکول کیږي. او بیا ډېرو دوستانو دا پوښتنې کړلې چې موږ څنګه کولی شو دغه لینکونه راواخلو. نو د هغو په اړه هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم او نننۍ ویډیو چې موږ ده د دې په اړه ده چې آیا موږ کولی شو په امازون کې د افغانستان په امازون کې کاروبار وکړو. نو راځو په ویډیو باندې فایل کو. اول به تاسو لاړ شئ کروم براوزر ته، مثلا یا ګوګل ته یا کروم براوزر ته به لاړ شئ. دلته ما د دغه ویډیو لینک زه د ویډیو لینک په د ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم، نو تاسو کولی شئ چې دغه د ویډیو لینک د دو ډسکرپشن نه واخلئ. دا د ویډیو لینک دی د دو ویب سایټ د دو امازون کې چې کله غواړئ سیلر اکاونټ جوړ کړئ د هغو لینک دی. نو کله چې تاسو دغه ویډیو لینک دلته پوسټ کړئ تاسو ته به داسې یوه صفحه وضع شي. دوستانو زه فقط تر اوسه هغو ځای ته ورسمه کوم ځای کې چې مثلا تاسو کولی شئ پوه شئ چې آیا په افغانستان کې امازون کاروبار کړی شي او که نه شي کړی. نو هغه ما مخکې اکاونټ جوړ کړی دی، سیلر اکاونټ لرم په امازون کې، نو زه راسه نو هغو ځای ته درځم. او که تاسو غواړئ چې سیلر اکاونټ په امازون کې جوړ کړئ نو تاسو به بلې راتلونکي ویډیو په اړه زه به تاسو ته دا وښایم چې په بله راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښایم چې څنګه کولی شو سیلر اکاونټ جوړ کړو، یعنې د خرڅلاو اکاونټ جوړ کړو. قدم په قدم یوه طریقه به زه تاسو ټولو ته ښایم. نو زه اوس راځم، ما مخکې اکاونټ جوړ کړی دی. که زه ساین آف وایم مخکې ما اتومات ما خپل ځای ته بوځي. نو زه وایم ساین آف، مثلا دوه دی، یو ساین ان دی. کله چې تاسو مخکې ساین ان کله چې تاسو اکاونټ ولرئ نو هلته ساین ان رسي، او که چېرې مثلا تاسو نیو اکاونټ غواړئ نو هلته ساین آف رسي. نو دوستانو دلته انټرنیټ یو څه ضعیفه دی، نو په ډېرې بښنې سره معذرت غواړو. زه بیا ورې دا ریکارډ بند کړم تر څو زه خپل ځای. ښه دوستانو دلته ګورئ زه راغلمه، زه راغلمه. دلته به درپسې لیکل شوي دي وایي بزنس انفارمیشن، وایي تاسو د خپل بزنس په اړه معلومات ورکړئ. وایي بزنس لوکیشن، یعنې د تاسو د تجارت موقعیت. نو دلته مثلا هغه هیوادونه دي په کومو هیوادو کې چې په کومو هیوادو کې چې مثلا د امازون نه موږ کولی شو خرید فروش وکړو. ګورئ دوستانو دلته ډېر هیوادونه دي، از جمله ګورئ افغانستان په اول سر کې افغانستان دی، یعنې امازون په افغانستان کې تجارت، یعنې موږ کولی شو د امازون نه په افغانستان څخه په امازون کې کاروبار وکړو. نو په اول سر کې افغانستان الاو دی. دلته ډېر هیوادونه دي، مثلا بنګلادیش دی، پسې برازیل دی، همداسې کار ته پسې رسو کاناډا ده، چاینا ده. خو بدبختانه په دغو هیوادو کې چې کوم هیواد چې نشته دی هغه دوستانو ایران دی، چې په دغو جمله کې امازون یوازینی هیواد، امازون ویب سایټ یوازینی هیواد چې په هغو کې نه دی الاو هغه ایران دی. ګورئ دلته تاسو ته وینئ انډیا، عراق، آیرلند، اسرائیل، ایټالیا. د دو هیوادو د جملې نه ایران په دې لیست کې نشته دی. نو یوازینی هیواد چې په هغو کې د امازون ویب سایټ نه نشي کولی کاروبار وکړئ هغه څه دی ایران دی. نور په ټولو هیوادو کې دا شته دی. ګورئ تاسو دا کولی شئ مکسیکو،
ملیزیا او نیپال او نایجیریا او پاکستان کې هم کولی شئ وینئ دا دی پاکستان عمان ډېر هېوادونه دي یعنې چې تاسو کولی شئ سربیا تایوان تاجکستان یعنې ډېر ترکیه یوکراین یعنې دا هغه هېوادونه دي آخري یې هم چې دی زمبابوه ده نو که تاسو مثلا تر اوسه په دې اړه فکر کړی چایا د افغانستان نه دغه امازون کې کار کړی شو او که نه شو کړی خوشبختانه په اوس وخت کې موږ کولی شو د افغانستان نه په امازون کې کاروبار وکړو نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چیرې ویډیو خوښه شوي نو ویډیو حتما در سره لایک نظریات هم په کمنټ کې سره شریک کړئ انشاءالله دوستانو زه به بله ویډیو کې تاسو ته چې څنګه کولی شو په امازون کې سیلر اکاونټ یا د پروش اکاونټ جوړ کړو او د هغو نه پیسې واخلو څنګه کولی شو خپل اکاونټ وریفای کړو او څنګه کولی شو د امازون نه لینکونه واخلو او په نورو اجتماعي رسنیو کې پوسټ کړو تر څو د هغې لارې موږ ته هم پیسې او بله خبره چې ما د یاده وتلې امازون کې موږ چې دوه ډوله کریډیټ کارتونه لري یو چې دی ډیبټ کارت دی یو چې دی کریډیټ کارت دی نو موږ او تاسو ته د امازون کې د خرید او فروش دپاره کریډیټ کارت پکار دی یعنې کریډیټ کارت باید او افغانستان چې دی امازون ایر هاوس لري یعنې امازون نه موږ کولی شو د افغانستان نه موږ کولی شو په امازون کې خپل کاروبار وکړو نو دوستانو ښې چارې درته غواړم تر بلې راتلونکي ویډیو پورې زموږ په تمه واوسئ زموږ چینل در سره سبسکرایب ویډیو در سره لایک او نظریات مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ ته بیا ښې چارې